دا عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو د شهادت واقع ډیره درناکه ده. د سار منزل راغی، اصل کې یو غلام و د معیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ، یو غلام و د عمر رضی الله تعالی عنہ په بازار کې تو دی غلام ورته وویل ی عمره زما د مولا ته ووایه چې په ما دا مزدوري لږه کمه کېږي، د به زما نه مزدوري ډېره غواړي. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی څومره مزدوري درنه غواړي؟ وی 4 درهمه یا 4 دیناره، خو 4 روپۍ رانه د ورځې غواړي. عمر رضی الله تعالی عنہ د پیسې تپوس وکړ ته څه کار کوې؟ هغه ته خپل کار وښو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته دومره قدرې ووي وی دا خو ډېره نه ده، 4 روپۍ خو ډېرې نه دي په ورځ کې ستا نه هغه غواړي، ستا د کار کې خو ډېرې پیسې پیدا کېږي، دا خو ډېره نه ده. صرف دا خبره ورته وکړه. خو د عمر رضی الله په زړه کې دا و چې زه د ماته سپارښت کوم، زه به معیره ته ووایم چې په ده باندې دا مزدوري لږه کمه کېده. خو ده ته دا خبره صرف وکړه دا خو ډېره نه ده. لاړتې دا مجوسي غلام و، د په زړه کې وي خیر دی ستا به هم زه فکر وکړم. دا خبره پې بده ولګېده د عمر رضی الله ستا به هم فکر وکړم. خنجر یې واغست، خنجر په دواړه طرفه باندې تېرو، په دواړه طرفه، او هغه خنجر به روزانه په اور کې ګرماو او بیا به د زخرو په اوبو کې کېښودو. دا انګړ چې دا لور ګرم کړي که نه، نو بیا وله په اوبو کې هغه دغه داسې ورکوي. نو ده دا لور دا خنجر به یې ګرماو، د زخرو په اوبو کې به یې بیا داسې وچاو. دې دپاره وي که د زخم نه مړ نه شي، خو چې د زخرو د وجې نه خو بیا مړ شي که نه. خنجر یې پسې تیار کو عمر رضی الله تعالی عنہ پسې. د سهار ټیم و 27 ذوالحجه وه، 28مه ذوالحجه وه، د لوی اختر دا میاشت ختمه شو بله ورځ. 28مه ذوالحجه وه. عمر رضی الله تعالی عنہ د سهار مانځه ته مخکې شو. چې مخکې شو دا مجوسي غلام و، د ځان نه کمبل تاو کړی او پټ راغلی او مخکې سب ته یې ځان ورسو. عمر رضی الله تعالی عنہ په خنجر وو. چې عمر رضی الله په خنجر وو د نیت تړلی و، د مانځه نه غلی را مخکې شو، راشاته شو. بل صحابي خپلې مسلې ته مخې کړو. دا طریقه هم ده چې د امام موږ وایو په امام پسې مشران پوه خلک ودرېږي، دا دې وجې نه نور څه نه. خو که امام ته مخې ته په مانځه کې څه مسله راشي، پوزه یې راماته شي یا نور څه مسله راشي، نو دی به د مسلې نه شاته شي او ځان پسې به بل کس مخې ته کړي مسلې ته او مونځ به هغه پوره کوي. دا طریقه ده. عمر رضی الله تعالی عنہ غلی د مسلې نه راشاته شو، بل صحابي مخې ته کو مسلې ته خپلې ته، نور څه یې ونه وي، چغې مغې یې ونه والې. صحابه په غلام ورمنډه کړه، غلام سره خنجرو په دې تلو تلو کې 14 صحابه په خنجر ووالو، 14 صحابه نور هم شهیدان کړو. بل یو هوښیار صحابي و، هغه سره غټ کوټ، هغه پې زر هغه ورتاو کړو چې بله طریقه خو د ګرفتارولو نشته، خنجر چلی غټ کوټ هغه پې زر ورتاو کړو او راپاړې پکې کړو. خو ده کوشش وکړو د غلام چې ځان په خنجر ووي، نو صحابو له زر لاسونه ونیول، ځان یې وجې بیا هغه له لاسونه ونیول، ځکه چې تپوس دې وشي چې ته ولې راغلی یې.